خجی دا خبره ما ضروری ګڼله چې یاره زه تاسو سره دا خبره شریکه کړم. کله چې هم زه حق واسطه یو بېوسه انسان یا چې څوک نه که نه هغه خلک چې زه دې ته مطلب ورکول غواړم او هغه مطلب دې ورته یو ژوند ورکول غواړي نو زه د هغوی اونر سره رابطه کوم. اوس ورته زه ستاسو د وړاندې کال کوم او دغه خبره ورته زه ریکویسټ په ترو باندې کوم چې یاره دغې کس ته به دیو مطلب یو ښه لایف ورکوي یو ښه ژوند ورکوي او دیو به خیال ساتي. نو دا تاسو کتلی شئ. مونسون کے دوران ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې ښه تاسو ټیک ټاک یې؟ ما خو عزیز صاحب تاسو ډېر زیات کال وکړه خو ډېرې بخښنې سره ځکه چې ډېر زیات وختي و نو تاسو به ډسټرب شوي وي خو ما غوښتل چې یاره زه تاسو سره خبرې هم وکړم. بل یو داسې پیشنټ چې د هغه مور پلار هم نشته دی ډېر زیات بېوسه و او ما مطلب هغه حقه واسطه مطلب ما وی چې هغه زه راوغواړم او هغوی ته یو ښه ژوند ورکوي. نو دې حوالې سره تاسو څه ویل غواړئ؟ زما تا ته خو پته ده دې کې خو زما په خیال باندې دغه ضرورت ده که نشته چې دا څنګه تاسو ته پته ده زموږ یو صوبایي حکومت هغه پروجیکټ چلېده او فلحال هغه کمپلیټ شو هغې خپله کوټه مې که نه سره زموږ په هر برانچ کې د مریضانو زموږ کوټه وي زموږ څونه برانچز دي نو په هر یو کې کوټه شته بلکل چې هغه راتلل غواړي علاج کول غواړي او چې هېڅوک یې هم نشته حق واسطه او نن سهار به مونږ انشاءالله علاج به هم کېږي او چې څونه مزید نور زموږ نه ممکن کېږي نو هغه به کوو انشاءالله. بالکل دغه پیشنټ چې مونږ راوستلو مطلب د دغه پیشنټ هغه صفایي د هغه ټریټمنټ د هغه بیډ د هغه مطلب دومره خیال ساتل هغه کیرینګ که نه نو هغه خو ما په خپله باندې وکتو چې تاسو یو انسان ته څومره عزت ورکوئ حق اواز هغې ته څومره عزت ورکوئ. او چې ما برانچ ته راوستلو ما هلته مطلب هغې اډمیټ کړه که نه په خپل بحاف باندې ځکه چې تاسو کال ریسیو نه کو نو ما غوښتل چې یاره مثال دې بالکل ډېر وختي و او انشاءالله دې ته به سپیشل مطلب تاسو د نورو په نسبت به دې ته ځکه سپیشل ګورئ تاسو دپاره هر پیشنټ سپیشل دی خو دا به سپیشل ځکه ټریټ کوئ چې دې مور پلار نشته که نه او دې ډېر زیات بېوسه دي او زه وایم چې د چا مور پلار نه وي د چا څوک نه وي نو حق اواز د هغې دپاره همیشه خپلې دروازې کلاو ساتلې وي. بالکل د یوې خبرې پوره ونه کړې انشاءالله زما یقین دی چې تاسو خبر ملاقات کې راځئ نو ښه مطمئن به ځای کېږئ انشاءالله. ډېره زیاته مننه قدرمند اوسئ. السلام علیکم. دا و عبدالعزیز د حق اواز وایس چیرمین او دی همیشه که ما ورله څوک هم یو پیشنټ ورکړی دی تقریبا یو هفته پیله یو داسې بېوسه کورنۍ وه چې ما پسې هغه مور راغله او ما ته یې وژړل هغه زموږ د کلي ما ته یې وژړل چې یاره دغه کس ته ژوند ورکول دي 4 بچیانې دي ښځه ده ښځه هم وهي لانجې قصې ډېرې کوي که نه ما بیا داسې وکړو عزیز ته مې کال وکړو هغې 3 میاشتې هغوی ته علاج ورکړو کله چې واپس ما هغه د هغې حق اواز نه راویستو او راغی که نه نو هغه ته ما په خپلو پیسو باندې تاسو به یې منئ یا نه 3 میاشتې عزیز هغو ته علاج ورکړو فري اف کاسټ د هغې نه بعد چې کله راغی نو ما ورته چې مونځ او اودس او د مور فرمانبرداري او دې نه علاوه به تاسو ته زه یو مطلب یو هغه وایم چې یو روزګار روان شي نو ما هغې له په خپلو پیسو باندې دا که تاسو خیال کړي دا مختلف یا چولې خرڅېږي یا لوبیا یا یو څه بل څه نو هغې کس به پیل نه هم د لوبیا یا د چولې دغه روزګار کولو ما خپل رور ته کال وکړو ما ورته چې پلانکي کس نه پیسې واخله او هغه ته دغه هر شیز واخله او هغه ته دغه ورکړه چې هغه ځان له یو روزګار روان کړي نو الحمدلله عزیز هغو سره دومره مرسته وکړه چې هغوی ته علاج ورکړو ما ورته یو وړوکی شان روزګار په خپل ترو باندې روان کړو نو زه دغه شان دا پیشنټ هم که تاسو وګورئ دغه پیشنټ دی موږ راویستلو دی به انشاءالله تعالی د عزیز په ترو باندې او زما د دغه یو وړوکي کوشش په ترو باندې به یو مقام ته رسي یو ښه ژوند ته به رسي او دته به یو ښه ژوند میلاویږي او یو د ټولو نه غټه خبره دته به خپله فیملي میلاو شي نو انشاءالله سلسله وار ویډیو به راسره د ګورئ ډېره مننه.